پښتو ټینګه که پښتونه چې هم ژبه ده هم توره ته هم دې پښتون کړې ته هم دا کړه مشهوره. سلامونه او احترامات ملګرو د پښتو د زده کړې د یا د پښتو کلاس دغه لړۍ نن درېم پړاو ته داخله شوې ده. نن کوشش کوو چې یو دوه ټکي نور چې د پښتو کوم خپل ټکي دي د هغې په استعمال باندې بحث وکړو. خو د بحث شروع کوو نه وړاندې زه غواړم نن هم ما په سوشل میډیا باندې یو څو ټکي داسې وکتل چې هغه موږ غلط لیکو نو ما له وړاندې لیکلي دي په کار ده چې په هغې باندې موږ لږ غوندې صرف وایو چې ولې داسې لیکلی کېږي او دا هغه ټکي دي چې په تیره ویډیو کې موږ پې بحث هم کړی. دا یو ټکی دی زمونږ، تاسو کتلی شئ ځینې څو خلک یې داسې لیکي. بیا بل ټکی دی زما، څوک یې داسې لیکي څوک یې داسې لیکي. نو څنګه چې موږ ویلي وو چې زیم چې دی هغه د زې او د جیم فرق ختمی. نو چې کله دغه فرق راشي نو بیا به دا ټکی استعمالیږي. خو که موږ وګورو نو زمونږ ته موږ ټول ورته زمونږ وایو، زما ته موږ ټول څوک ته جما نه وایي. نو که دا په دې باندې لیکلی کېږي په زیم باندې داسې نو دا به غلطي. زمونږ که څوک داسې لیکي دا به غلطي، دا په ځای باندې لیکو. نو وړاندې تلو نه مې وړاندې دا غوښتل چې په دې باندې لږ بحث وکړو. نن به مونږ چې په کوم دوه ټکو باندې خبره کوو. ځینو ملګرو غوښتنه هم کړې وه د یوټیوب له لارې چې په دې باندې تاسو خبرې وکړئ. نو یو دی ګې او بل دی خین. او زما په خیال په پښتو کې د دې استعمال ډېر دی زما په ان، ځکه چې ډېر ټکي داسې دي چې هغه مونږ وایو هم او لیکو یې هم خو غلط یې لیکو. او په هغې کې ټول نه غټ چې کوم ټکی دی نو هغه دی مونږ. بیا زمونږ اخوارونه څوک موږ هم لیکي، په دې باندې هم بحث کوو چې مونږ ولې لیکو موږ ولې لیکو، خو موږ په موږ باندې بحث کوو، په موږ باندې لا هم بحث نه کوو. نو په ګې او په خین باندې نن مونږ بحث کوو. لومبی به راشو ګې ته چې ګې ټکی به چېرته استعمالیږي. څنګه چې موږ ویلي وو هغه دوه لهجو خبره ده، هماغه بحث دی یا د نورو ژبو نه د راوړلو ټکو بحث دی. قندارۍ او یوسفزۍ لهجه د دې بحث روان دی او دا ټکي چې دي هم دا ټول زیاتره چې دي دا هغه فرق ختمی. نو ګې چې دا تر ډېره حده موږ دا ویلی شو چې دا د ګاف او د ژ فرق ختمی. زمونږ ډېر ورونه هغه مونږ ته موږ وایي، بیا ګیره هغې ته ژیره وایي. یا بل ټکی مونږ لیکلی شو چې غوږ دې ته غوږ وایي، غوږ داسې به ورته وایي. بیا ځینې ملګري غږ چې دی نو هغه ژغ یا غږ ویلی کېږي. نو دغه د ژ او د ګاف فرق چې کله ختمیږي نو هغه به په ګې باندې ختمیږي. لکه مثال موږ ورکو د غږ، غږ چې موږ لیکو داسې لیکو، یا ګیره موږ لیکو نو داسې به لیکو، یا زمونږ لیکو نو داسې به لیکو. یا بل موږ کولی شو یو ټکی بل داسې چې غوږ یو ټکی هم دی. نو زمونږ ډېر ملګري داسې مونږ کتلی دي چې هغه زمونږ داسې څوک لیکي څوک یې داسې لیکي، دا ټول غلط دي. مونږ د ګاف او د ژ چې کوم فرق دی، لکه تاسو به اورېدلي وي چې ژیره یې وړه ده، ژیره یې غټه ده، یا غوږ ته ونیسه، یا ژغ چې کوم استعمالیږي د غږ لپاره، یا موږ وایو چې زموږ ټکی خو ډېر زیات استعمالیږي. نو کله چې موږ دا په دې باندې ولیکو په ګې باندې نو زموږ چې کوم دا بل لهجې والا ملګري دي یا وروڼه دي خویندې دي د هغوی لپاره هم دا اسانه شي چې ځکه چې دا ټکی هغوی په
ګاف باندې نه وایي څنګه چې موږ په ګاف باندې وایو بلکې دا په ژ باندې وایي. نو دغه یو وړوکې غونډه کې که نور ټکي هم داسې زموږ ذهن ته راځي نو کوشش وکړو چې په را روانه ویډیو کې نور ټکي هم استعمال کړو. دغسې که موږ خصوصا بیا د دې ټکي استعمال هم ډېر زیات دی کم چې خین دی. دا مهم په دې دی چې په پښتو ژبه کې زما په خیال د دې استعمال زیات دی او بیا په پښتو ټکي کې هم دا راغلی دی. لکه تاسو به کتلی وي چې په اردو کې موږ کله پښتو لیکو هغه داسې لیکو یا پښتونخوا لیکو نو داسې لیکو. بیا چې کله موږ پښتو لیکو نو داسې شوله. خو که تاسو کتلی وي نو زموږ د کوټې وروڼه زموږ د وزیرستان وروڼه یا د کندهار وروڼه کابل کې ډېر خلک هغې پښتو نه وایي هغې پښتو وایي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي پښتون تحریک پښتانه وایي. نو دغه څنګه چې تاسو ما چې کوم ټکي وي په دې کې تاسو کتلی نو بیا دې خوا وروڼه دې ته پښتو وایي دې ته پښتونخوا وایي. نو دوه ټکي راځي د دوه ټکو فرق دی یو دی خې بل دی شین. او زموږ د لهجو چې کوم تقسیم دی نو هغه هم په دې دوه ټکو باندې کېږي چې یو دا سخته لهجه ده او دا نرمه لهجه ده. یعنی د خې او د شین فرق چې کله مونږ ختمو هغه به مونږ په خین باندې ختمو. یعنی په کم ځای کم ټکی چې په شین باندې ویل کېږي هغه طرفونو ته یا زموږ نور ملګري سویلي اړخ ته یا پورې یا د کوټې په شین خاص کر نو هغوی په شین باندې وایي. لکه مونږ شادي شاد اوسې شار ته تللی وم مونږ دې خوا وایو خار ته تللی وم خادي. د پښتون زمونږ پښتون مونږ وایو مثال په توګه هغوی وایي او مونږ وایو پښتون. نو مونږ داسې یو ټکی په کار ده چې هغه مشترکه ټکی وي او هغه مشترکه ټکی په پښتو کې پښتون دی. خین دغسې زمونږ ډېر کتلي مو دي چې هغه زمونږ وروڼه پښتونخوا کله لیکي نو داسې بیا لیکي کله کله. دا غلطه ده ځکه چې دا دویمه خې چې په پښتونخوا کې ده لکه څنګه چې موږ داسې کسب ولیکو داسې نو دا خې چې ده دا خې ده خو دا خې په ځینې ملګري شین بیا وایي. نو دا که شین شي نو دا به خې پاتې وي او دغسې به دا پښتونخوا پاتې. ځکه یو بل ټکی مشهور ټکی زمونږ خار پېښور اخوا ملګري ورته پېښور وایي یا پېښور شو. دغه شان نوخار نوشار ته تللی وم. دغسې مونږ ویلی شو خار. یا یو بل بیا اکثر زه په دې کې یو قصه صرف کوم چې یو ورځ په کراچۍ کې یو ملګری او زموږ ډېر خوږ شاعر دی ماښام خټک صاحب د هغه یو کتاب ما سره و نو په هغې باندې لیکلی شوي و ماښام خټک. یو ملګری ما ته وایي چې دا مابینام خټک څوک دی. یعنې کله کله موږ داسې وي چې دا چونکې داسې ښکاري خو دا اصل کې خین دی چې د خې او د شین आवाज ورکوي. دغسې زموږ بل ټکی چې موږ لیکو خادي یعنی شادي. دغسې ډېر ټکي کېدلی شي زما ذهن ته فی الحال دغه ټکي راځي. نو د خې یو ځل به زه بیا ولیکم چې د خې او د شین کم فرق دی هغه به موږ په خین ختمو. پښتونخوا پښتون پېښور پېښور پښتون پښتون پښتونخوا پښتونخوا نوخار نوشار. یو بل ټکی دی هغې سره هم یو قصه تړلې ده چې کله مونږ په پوهنتون کې وو نو مونږ سره یو خټک ملګری و زمونږ ګران ملګری دی وصال خټک نو هغه خټک دی. نو ما یو ټکی لیکو مطالعه مې کوله نو ما ورته تاسو خانک ته څه وایې نو هغه راته وایي چې مونږ ورته شانک وایو. نو ما ورته مونږ ورته خانک وایو. نو دا د خې او د شین په ځای باندې به دا مونږ چې خانک لیکو داسې به لیکو.
دا دوه ټکي مې په دې وجه باندې غوښتل او موږ به هم دغسې دوه ټکي وړاندې ځو، بیا به یګانو ته هم ځو. په یګانو کې زموږ ډېر ملګري مشکل لري چې د خین او د ګې کوم فرق دی باید ملګري پې سوچ هم وکړي، ملګري استعمال هم کړي. داسې نور ډېر ټکي کېدلی شي، موږ کوشش کوو چې پر روان چې کوم دا ټکي دي خاص ټکي نو داسې یو کلاس په دې باندې هم شي چې دا ټکي د دې ټکو جوړښت څنګه کیږي، دا ټکي په خوله باندې څنګه ادا کیږي، دا ټکي په نورو ژبو کې چې دي نو هغه چېرته څنګه دي او بیا دې پښتو ته چې کله راشي نو هغه بیا څنګه وي. خو استعمال یې تاسو وکتلو د خین هم او د ګې هم. بیا یو ځل وایم چې ګې چې دا د ژ او د ګاب فرق ختموي، خین چې دی دا د شین او د خې فرق ختموي. که بیا هم تاسو سوالونه وي، پوښتنې مو وي، خپل وړاندیزونه تجویزونه د ویډیو لاندې لیکلی شئ. موږ به کوشش کوو که تاسو کومې پوښتنې دي چې هغې ته ځواب ولرو. همدې سره په دې هیله چې راځئ پښتو زده کړو، پښتو ووایو، پښتو ولیکو، پښتو ولولو او پښتو وکړو. ډېره مننه. ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ.